چې په غرونو کې مې شپه شي نو رایاده ستا قصه شي هغه رانه خفه شي شاعري مې رنګینه شي دا ځینې خلک خو چې زاړه شي لا ښایسته شي او کو ټپه مې ورته وکړه پنجابی به پښتنه شي. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، تاسو ګورئ افغان ټي وي. زه یم اخندزاده نعمان. امید در به تاسو ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله وي. قدرمنو کتونکو، په ننني دغه پروګرام کې زه راغلی یم ثوابیت او په ثوابۍ کې هم عزیز لالا سره دغه ناستې ده. په دغه ننني خپرونه کې به د عزیز لالا په ژوند باندې د هغې د ادب چې څومره هم دغه ژوند دی په هغو باندې به یو نظر اچوو. دغه خپرونه به تاسو زموږ سره ګورئ. دا یقین ساتم چې ستاسو په ژوند کې به هم ورسره ډېر زیات بدلون راځي. کوشش به کوم چې عزیز لالا د هغې تعلیمي خلې ځلې د هغې ماشومتوب او دې نه علاوه د هغې چې کوم دی نو زه به ده ووایم چې مونږ واړو چې هغې به څه په ټي وي باندې هوسټ هم راتللو کلیوال رنګونه څه خپرونه وه هغه به یې کول او په هغې کې په حجره کې خلک ناست وو. د حجرې نوم راغی نو ماته پکې یو ټپه را یادېږي چې د حجرې ګوډ در باندې پروده د چینم نه چا د خوله کې پاتې شینم. عزیز لالا را سره ناست هغې ته په پروګرام کې هرکلی او ستړي مه شو. السلام علیکم. ډېره مننه، ډېره مهرباني. نعمان صاحب، تاسو دلته راغلي ستاسو ډېر احسانمن یو او ډېر خوشحاله یو ستاسو په راتلو. ډېره زیاته مهرباني. خلکو ته پته لګېږي چې عزیز لالا د ثوابۍ دی او بیا په ثوابۍ کې تاسو کم دی. دا ثوابۍ ده، په ثوابۍ د ثوابۍ ضلع ده. دې ثوابۍ کې 550 کلي دي او 50 یونین کونسلې دي. نو دا ډېر او تقریبا 20 لک آبادي ده. صحیح ده. نو موږ پکې د مانیری یو مانیری ډېر غټ کلی دی. دا مانیری ده، دا چې اوس چېرته کې ناست یو او دا د ګل زمین شاه صاحب حجره ده. نو دا په مانیری کې ده که نه. نو مانیری 3 یونین کونسله کړی، دومره غټ کلی دی. نو بس دلته کې پیدا شوی یم په دې مانیری کې. او څنګه چې نورو زما عمومره خلکو کومې کلیوالې لوبې وي په ماشوموالي باندې هغه څه وي، خو دا ګلو ډنډی او دا بلوری وي او دا کبډي وه او دا چې کوم دی نو ننه کوترې بلو وه او دا چې کوم دی نو رګټ وه. بله نورې هم داسې لوبې شته که نه کلیوالې. زما دا خیال دی چې دا کلیوالې لوبې او هغه چې به مونږ څنګه کولې چې دا مونږ میپوس کړو او دا یو کتاب په شکل کې راشي. هغه ډېرې لوبې وي او هغې کې ډېر کردارونه به وو. نو دغه ټولې لوبې ما هم کړي دي. لالا دا راته ووایه چې ستاسو ماشومتوب څنګه و؟ لکه تاسو خو لوبې کړې وې، خو دا راته وایه چې تاسو قرآن ماشوم دی. زیاتره چې کوم خلک هغې وایي چې یاره موږ په ماشومتوب کې چا په مخ کې خبرې نه شوې کولی. ستاسو څه حالات؟ نو ما ته چې یاد شي نعمان صاحب، نو زه خو داسې ماشوم وم داسې چې ما ډېر وراني نه دي کړي لکه دا ماشومانو چې بس څنګ کول که نه ټوپونه او کیسې او لانجې. زه به د اوبو نه یارېدم، اوبو کې به ډوبېدم، ما به نه لامبل په خوړ کې. یو ځل پکې ډوب شوم نو بیا ما نه لامبل. دغسې ونو ته به خلک خاته، انځران به خو شکول، توتان به شکول، سنډل به بیرې به سنډلې او ټالونو باندې به ځنګل لکه په میلو کې. دلته کې میلې هم وي که نه، دلته میاچ هم د هغې کې میله وه، د ښځو میله وه، هغې ته به سړي نه تله. موږ ماشومان موږ به یې پرېښودو. او دغه ځای اوبي قبرونه دي، هغې کې به میله وه د اختر پسې، د اب هم د ښځو وه، سړي به ورته نه پرېښودو. دغسې په دره کې، دره کلي کې دې ځای یو وړوکی کلی دی، دره هغې کې به وم. هغه دا زما ماما خیله ده. نو زه به د مخکې نه هلته لاړم، ما وی چې زه دې میلې ته به ځم. نو دغه کې به وم ټالونه اچېدلي وو او ډېر خوند به یې کوه، ډېره مزه به یې کوله. دا اوس چې کوم څیزونه دي دا نه وو. دا پراټې د خوشبو به دا په اختر کې مونږ چې کوم دی نو محسوس کړه. پراټې چې ته وې او دا د جوارو ډوډۍ، ټول خلک یو شان وو. ما ته یاد شي ټول خلک یو شان وو، یو شان پوشاک، یو شان خوراک، یو شان روزګار. ټول خلک لږې لږې ځمکې دي دلته، بس پټو ته به تله، د ماشومانو ورپسې ډوډۍ وړله. او سهار به چا خپله ګوار ته وشړله. ګوار هغې ته وایي چې غواګانې ډېرې، او چا به خپله بیزه کنډک ته وشړله، کنډک هغې ته وایي چې بیزې پکې. چا به خپله ګډه رمې ته وشړله، نو رمه هغې ته وایي چې ګډې پکې. نو بیا به ماښام په خپله باندې راغلی او د مېرمنو به ولشلې د میندو او پایو کې به ګوړه واچوله، ډوډۍ به پکې جوارو ماته کړه او بس دغسې ټوله کیسه وه.
او په پټو کې به سبزي کرلې وه دا باتینګړ بینډی کیسې د شړشمو په تیلو کې به پخولې دومره مزه وه پکې دومره چې هغه مزه اوس نشته اوس بیخي نشته شړشمو په تیلو کې به روټۍ پخېدې پراټۍ نه نه دا سبزي به اکثر د باتینګړ مایانو که نه دا قسم سبزی او دا قسم خوراکونه به په دغه کې پخولو په شړشمو تیلو صحیح 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 او دا سوچه غوړي نه دي دا ملکي غوړي دی به تبې کو تبې به وته وي صحیح شوریا به پخه کړه اسی به شوریا وکړه پیتی به پخه کړه پیتی دا دال به وټکو کنه د وګي تړکه به وته کړه چې تړکه به وته کړه په ټول چمکي به خوشبو شو او نو خلکو به وی پلاني تړکه وکړه بیا به هغه پیتای کی چې کم دنو وی چې دا بایز لې کنه د پیتای کی تبې کوي نو پیتای کی به د سوچه غړو د ملکی غړو تبې وکړو او هغه چې په ډوډۍ ماته کا کنه واه نه په ډیره زیاته پکا صحیح صحیح لاله درته و چې تاسو سبق کم دی کې ویلې سکول سبق ثوابه کې ویلې کنه سبق زه دغه زمونږ سره پرایمري سکول له سپیشل کال برابر شي 25 کې ها ډیر پخوانی سکول دی نو هغه کې یو مشر استاد ډیر مشهور استاد ډیر قابل استاد او ډیر خوخيار استاد او ډیر چې کوم دنو مشفق مو صحیح هغه دا خیال چې یاره زمونږ د دې کلی دا ماشومان سبق وي نو سړخان صاحب نوم یو صحیح نو هغه چې بچا سبق نه وي یا به لږ نالایق و نو بیا به هغه وال کول ښه جي ها وال به یې داسې نه کول چې ګنې ډېرې بېواره وال په طریقه وال به یې کولو صحیح خو لکه زه د هغه والو نه یېرېدم ښه جي ها ما یو کال هغې کې تېر کړو نو ما مور پلار ته ویې ما زه بل سکول ته ځم دې کې نه ویم سبق اول ته چې کوم هلکانو نو هغه یو داسې جنګمار غونی و نو زه اسلامي سکول ته لاړم صوابۍ ته په اسلامي سکول کې دا پرایویټ سکول او د ډنډوکا دې ځای یو کلی دی دا هم د محمد عابد خان دی کلی دی د هغې یو مشر و صاحب حق صاحب به ورته موږ وی محمد پذیر نوم یې و الله دې سره د خاورو وبخي د هغه جوړ کړی و او په خپلو په دې عشر او په دې باندې به یې چلو خلکو موږ به هم غنم وړو د غنمو په وخت کې چې جوار به دغه شو جوار به وړو په دې باندې هغه سکول چلیده نو تر پنځمه مې هغې کې ووې په هغې کې قرآن مجید ختم مې هم وکړو مونیا خلاصه دا به هم خوله نو هغه او د هغې هغه ملګري اوس بوډاګان دي زما په شان زه کله کله ووینم نو ډېر خواږه دي او د هغې نه ډېر افسران وتلي دي دا چیف جسټس چې و د های کورټ ابراهیم خان دا هم هغه کې سبق ویلی دی خیزرایات ډاکټر خیزرایات چې اوس آی سپیشلیسټ دی د سترګو دا هم هغه کې سبق ویلی دی او یمین ایس پی چې ډي آی جي چې و هغه دا زمونږ ملګري وو دغه نور هم بلا ملګري هغې نه ډېر لوی لوی خلک وتلي دي بیا های سکول ته رالو نو ما تر لسمه پورې بس سبق وی او خو زه د سبق په اهمیت نه پوهېدم ځکه چې زمونږ په کور کې داسې خلک نو چې زه یې ګایډ کړی وی ډېر مخلص وو ما سره به ډېره مینه کوله زما نه مشران یې خویندې دي نو زه دغه ومه داسې هم نازولی غوندې ځکه هم چې زه څلورو خویندو پسې نو په ما یې ډېرې خوارۍ کړې وې خو بار چې به راووتم نو خلکو به ښکار لبتلو زمونږ په دې کلي کې دا د سو ښکار به ډېر و ما به وی ګوره دی ښکار لځي او ته سکول ته ځي نو ما ته به دا سکول تاڼه تاڼه لګېده نو زه ما هغسې سبق نه دی ویلی که زه د سبق په اهمیت پوهېدلی که نه نو ما به ډېر تاسو شاعرۍ کې دومره تاسو میټرکه پورې سبق ویلی دی بس تر لسمه شاعرۍ کې دومره پوره وزن دی ما وایي چې تاسو به چې کوم دی نه پښتو کې ماسټر کړي دغه کې نه جي نه نه ښه جي ښه صحیح تاسو را سره ناست یې کو یو غزل هم راته شریک کړو خلک به بیا مینه ګیلې کوي چې یاره ناست یې ورسره تشې خبرې کوي نو لالا نه بس غزل وورو تاسو بالکل هم زه شاعر یم او موږ سره خو نور څه دي نو ته پښتوني ته ننګیالې ته پښتوني ته ننګیالې نه حل کېږي داسې سوالې که جمالې که جلالې پښتنو سره خوشحالې تهمتونو نه یریږي ګنې مینې ته لیوالې په یوه خبره پوه شوم محبته لا زوالې څه خبرې د کام غمه
ته زما د فکر ټالې واه واه نه د ځان نه د جهان شوې ته لا څنګه ما نېروالې واه 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 لاله ستاسو خوراک کې څه خوښي مطلب تاسو کبان خورئ په شوق باندې که نه غوښې خورئ څه شی خورئ او که نه څنګه تاسو ویل چې ساده شان خوراکونه تاسو یاد کړل حالانکې دا هم چې ته خوړلي نه دي او پخواني خوراکونه دي دا نعمان صاحب دا خو داسې ده چې زه وږی شم که نه ښه جي نو هر څه راباندې خواږه لګي ښه ښه لوږه ښه خوراک دی او چې وږی نه یم که هر څه یي خو بیا هر انسان چې کوم دی نو یو څیز به ما ډېر خوړو او ډېر مې خوښ وه بینډی نه دی بینډی نو دا بینډی چې کوم دی نو په 88 په ما باندې یو دغه راغی څه ورته وایي ګیس چپه راباندې راله صحیح نو ما ویږي نه ته مړ کېږي لکه دومره تیزه دغه بیا و مسلسل راتله سهار مازدیګر او ما بینډی خوړي زه نه پوهېدم ولاو ډاکټرانو باندې وګرځېدم که نه بیا زه هلته کراچۍ کې زما ماماګان و هلته یو سرجن و حفیظ صاحب نوم یې و ډاکټر حفیظ نو هغه اوس په خدای خبر وفات شوی ځکه چې هغه وخت کې دغه و که نه بیا ما نه دی لیدلی دی هغه ما ته وایي ته خوراک کې څه خورې ما ورته ډېر دی وایي څه خوښ مې بینډی نو ما ته وایي بینډی ته مه خوره یو هفته مه خوره وایي دا سخته سبزي ده او بادګیره ستا معده کمزورې ده چې ما هفته بینډی ونه خوړلې نو هغه په ما رانغو د هغې ورځې نه ما بینډی تر اوسه پورې نه دي خوړلي زه چې اوس د بینډو پټي کې ګرځم که نه نو په ما باندې اوس هم څه چل کېږي د دې مطلب دا چې ما خپله کوټه د بینډو برابر کړې وه بس اوس هم بینډو سره نه لګي دا دنیا بیلنس ده که نه دا الله پاک په توازن باندې ودرولې ده که نه نو ما دومره بینډی خوړلې وي چې نورې زما په دغه کې نه وي نو زه اوس بینډی نه خورم ستاسو یو شعر دی چې د یخې شپې ته ګوره او ستا بهانې ته ګوره ستاسو شعر دی او بالکل سترګې راوجنګوه بیا تماشې ته ګوره دا هم څنګه لیکلی و دا خو داسې دی چې زما دا عمر اوس داسې دی که نه چې زمونږ دا اقدار چې دي که نه پښتانه اقدار نو دا هم ځان ته څه وایي که نه وایي د کلي وزه خو د نرخه موزه که نه دا داسې د سپوږمۍ شپې ته ګوره ستا بهانې ته ګوره د سپوږمۍ شپې ښه مونږ داسې ورته د یخې شپې ته ګوره ستا بهانې ته ګوره ښه جي ښه کېدای شي ما دغسې لیکلي خو ما بیا وروستو چینج کړی چې د سپوږمۍ شپې ته ګوره ستا بهانې ته ګوره وریځو غېږې ورکې مالم جبې ته ګوره ولامبوزن جانانه د سیند چپې ته ګوره سترګې را وجنګوه بیا تماشې ته ګوره په مینه مست ګرځمه زما نشې ته ګوره څومره نیمګړی ښکاري د ژوند کیسې ته ګوره زما عزیزه یاره د زړه کعبې ته ګوره ډېر ښه لاله دا راته څو کتابونه تاسو لیکلي څوم چاپ کړي دي او څومره دا چې څونه کتابونه به لیکي او څومره به چاپ کوئ دا خو داسې ده که نه دا شاعري دا په ارادو باندې نه کېږي دا وشي نو چې کومه شاعري زمانه شوې ده که نه نو هغه د ټینیج شاعري ده بس زه د ټینیج شاعري وم نو هغه شاعري او چې وی کې دا مایرې بیا که نه دا په عقل باندې وشي د عقل عمل دخل پکې پیدا شي او هغه په جذبو باندې کېږي نو چې زلمی او دغه ځواني نو د هغې جذبې تاندي که نه نو د جذبو نه چې کوم انعکاس وشي زه هغه شاعري د لطیفو جذبو اظهار ته وایي صحیح ده د شاعري په اوږو باندې دومره بوجونه نه دي پکار نو دغه شاعري رانه شوې ده او اراده مې ځکه نشته که نور رانه وشوه نو خو به شي او که ونه شوه ډېره زیاته مهرباني ډېره مننه یو کتاب مې شته او هغه دا لیونې ګرځه بل مې چې کوم دی نو دا دغه دی چې لکه دا د ټپې یو مې سره ده بله دا ده چې وطن کې ګرځه چې ډاډه در باندې منو دا بل کتاب نوم شو کوش صحیح ډېره مننه ډېره مهرباني څه میسج لرئ
تاسو نو ویلی شئ زموږ کتونکو ته نو خپرونه ختموو ځکه چې نو اوس خو دا ده چې د سوشل میډیا ډېره زیاته خوره شوې ده. وګوره چارچاپېره ته وګوره ټولو سره موبایل دي، یو بل سره خبرې نه کوي. نو دغسې په کور کې هم ماشومان مور پلار سره خبرې نه کوي او چې ته یورپ کې به چا سره خبرې کوي لیدلی به هم ني، چې ته په خلیج کې به کوي لیدلی به هم ني، او خپلې مور سره خبرې نه کوي، خپل پلار سره خبرې نه کوي. او بل د هغوی خپل دغه دي کلتورونه دي، طریقې دي د ژوند. نو هغه طریقې د ژوند چې کوم دی نو په هوا کې دلته کې رالې. زمونږ یو خپل مېړنی کلتور هغه چې کوم دی نو د دې نه ورو ورو هېرېږي، بلکې احساس کمتري ده پکې د دې باره کې. نو زه وایم چې ډېره زیاته مهرباني، خوشحاله شه. قدرمنو کتونکو زموږ د پروګرام وخت سره ته رسېږي. په دې ټایم کې ثوابیا کې ناست بیا عزیز مانیروال صاحب چې کوم دی هغه راسره ناست و. هغوی په ژوند باندې داسې مختصر شان خبرې ترې وکړې ځکه چې مازدیګری و بیا ماښام چې کوم دی په موږ باندې ډېر زر راغی. زما کوشش دغه و چې زه به ډېر زیاتې خبرې کوم لالا سره ځکه چې مونږ زه په خپله پیل یم او د دې شاعري چې کوم دی نو زه ګورم هم او پروګرامونو ته چېرته هم لاړ شم نو د دې شاعري زیاتتر وایم او ما ته بیا ثوابیا او 400 چې کوم دی نو یو شان دي. نو زه خپرونه په دغه یو ټپې سره ختم کړو څنګه چې د لالا دغه کتاب هم دی چې دا لیونی ګرځه په چم کې ګرځه چې ډاډه در باندې یم. د لوی الله په امان، پاکستان زنده باد.